السلام علیکم دوستانو. پاکستان د افغانستان پر وړاندې لوبډله اعلان کړه. شاداب خان به لوبډل مشر وي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان پر وړاندې د درې نړیوالو شلوريزو لوبو کې به د پاکستان لوبډلې تکړه لونډر شاداب خان لوبډل مشري وکړي او تکړه لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدي او وارث رو پکې شتون نه لري. د سرچینو په وینا شاداب خان ته وروسته له هغه د لوبډل مشر مسؤلیت ورکړل سو چې شاهین افریدي د افغانستان پر وړاندې د لوبډل مشرۍ کولو څخه انکار وکړ. هغه ته هم دمه ورکړل شوې ده. سرچینې وایي چې د بابر اعظم او محمد رضوان ترڅنګ فاسټ بالر شاهین شاه افریدي حوارث روب ته هم د استراحت مشوره ورکړل شوې. هغوی هم په اعلان شوې لوبډله کې نسته. د پاکستان اعلان شوې لوبډله شاداب خان لوبډل مشر محمد حارث، عبدالله شفیق، سایم ایوب، اعظم خان، محمد نواز، نسیم شاه، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، اماد وسیم، محمد وسیم، شان مسعود، طیب طاهر او زمان خان او په احتیاطي لوبغاړو کې ابرار احمد، اسیب الله او اسامه امیر شامل دي. د پاکستان په اعلان شوې لوبډله کې تر ډیرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی. هغه ځوانانو ته په خاصه توګه چانس ورکول شوی دی چې د پاکستان سوپر لیګ کې ښه کارکردګي کړې ده. ډیر ښه ځلېدلي دي، د خپلو لوبډلو دپاره ښې لوبې ترسره کړي دي. نو دوی دا غوره کړي دي چې د افغانستان پر وړاندې به هم ښې لوبې ترسره کړي. یعنې که دغه لوبغاړو ته وګورو، تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان سوپر لیګ کې ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده چې دوی هم د پاکستان پر وړاندې یو ډېره ښه قوي لوبډله اعلان کړي. نوي ځوانانو ته چانس ورکړي، هغه ځوانانو ته په لوبډله کې چانس ورکړي چې د پاکستان د لوبغاړو سره تر اوسه پورې نابلد دي، او هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې استعداد او وړتیا لري. پاکستان په لوبډله کې تر ډیره هغه ځوانانو ته چانس ورکول شوی دی چې په پی اس ایل کې ډیر ښه ځلېدلي دي. یعنې ډیره قوي لوبډله انتخاب کړې ده. که څه هم د دوی سره بابر اعظم، رضوان، شاهین شاه افریدي او وارث روب نسته، خو د هغوی په پرتله باندې نور ډیر ښه لوبغاړي ورسره دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې داسې اوازې وې چې د لوبډلې لوبډل مشري به شاهین شاه افریدي ته وسپارل سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلوريزو سیالۍ لړۍ د مارچ میاشتې په 24مه نیټه په شارجه کې پیلیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.